جنت دومره قیمتي شی دی دومره قیمتي ځای دی الله رب العزت ولې په داسې معمولي عملونو موږ تاسو ته راکوي لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاة والسلام کله چې انسان اودس وکړي او به کلمه شهادت اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المطهرین دا وایي د جنت اته دروازې بدل الله خلاص دومره قیمتي ځای به لږ عمل ول الله موږ راکوي مفسرین دغه ډېرې وجه بیانوي خو څو ځان سره یاد ساته ده زمونږ الله ډېر مهربان دی کریم ذات دی د دې ذات د شان سره مناسب ده چې په معمولي عمل باندې خلکو ډېر ورکړه ورکی کار رګوګه بدل زیاته دویم د عملونو اسې موږ معمولو نه ښکاري لیکن واقع نفس الامر کې الله په نسبت ډېر درانه دي لکه روایت کې راځي موسی عليه السلام رب العالمین له ویل چې موږ له ذکر وکړه چې سایه در باندې کو نو ویل چې لا اله الا الله دا وایا دا خو هم انسانانو وایي چې موږ به څه خصوصیت دي پیدا دومره درنه دا که چیرته د دې په یو جانب کې دا واچولې شو دا ټول دنیا په بل جانب کې دا به پدرنی کی چې موږ لمه معمولونه ښکاری لا اله الا الله لږ وخت په لګي د الله په نسبت ډېر قیمتي چې د کریمه ده او الله جنت ډېر قیمتي چې مفسرین دا خبره ذکر کړي د تیز نه محرومې دل پاتې کېدل د تاوان دی ځکه الله په معمولي عمل باندې دا ور کوي